دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو تاسو به ټیک ټاک کې فری فالوورز څنګه اضافه کوئ؟ که چیرې تاسو یو اپلیکیشن انسټالوئ او تاسو غواړئ چې هغې کې تاسو لینک واچوئ تاسو فری فالوورز اضافه کړئ، هغه بالکل فیک کې تاسو نه تاسو ته لیک درکوي نه تاسو ویډیوګانې ګورئ. نن تاسو ته داسې ریل طریقه درته ښیم چې هغې په ذریعه ستاسو فالوورز هم زیاتېږي او ستاسو ویډیوګانې باندې ویو هم راځي، همداسې ستاسو ویډیوګانې باندې لیک هم زیات راځي، ستاسو ویډیوګانې هم زیات خلک ګوري. دې لپاره به تاسو سیمپل خپل ټیک ټاک خلاص کړئ چې هر یو ټیک ټاک وي. تاسو چې څنګه ټیک ټاک ته راغلی دا زما نوی آی ډي ده ګورئ، دا تقریبا یو هفته هم نه کېږي دومره مخکې روانه ده او ویو هم راځي اوس نوی ده که نه، یو هفته کې دومره دغه شوی دی. تاسو به داسې کار وکړئ دوستانو، خپل صفحې ته به لاړ شئ، صفحه کې به دا کوم چې مشهور خلک دي هغه به نه فالو کوئ، کوم چې داسې هلکان دي دا به فالو کوئ. صحیح ده؟ دا به فالو کړئ، لکه دا خلک به نه فالو کوي ځکه چې د دې لایکونه زیات دي، دا مونږ نه پروموټ کوي، مونږ انوایټ نه راکوي مونږ ته. صحیح ده؟ دا اوس وګورئ دا ټول مشهور خلک دي، دې ته به فالو نه ورکوي، لکه دا عادي خلک ګورئ دې ته چې څنګه فالو ورکوي تاسو ته هم فالو درکوي. صحیح ده که نه؟ دا اوس دې ته فالو ورکوي تاسو ته هم فالو درکوي، بیا بیرته وروسته بیا انفالو کولی شي. صحیح ده دوستانو؟ ګورئ دا فالو کړل که نه، تاسو خپل صفحې ته لاړ شئ، تاسو به لږ 2 منټه بعد ریسرچ کوئ، ریسرچ نه بعد به تاسو ته فالوورز ډېر راغلي. صحیح ده که نه؟ ډېره اسانه طریقه دې باندې تاسو کولی شئ چې خپل فالوورز اضافه کړئ. ډېره اسانه طریقه ده. ګورئ دوستانو داسې به انفالو کړئ، زه به تاسو ته طریقه وښیم. صحیح ده؟ همداسې راشئ کته، خیر یو تاسو که چیرته غواړئ چې ډېر فالوورز ترلاسه کړئ بیا به تاسو ډېر فالو کوئ خلک. صحیح ده؟ 1000 کسان یا 2000 کسان एकदम تاسو فالو کوئ سهار کې او په مازدیګر کې که چیرته تاسو خپل آی ډي وګورئ چې تاسو ته څومره فالوورز راغلي دي او تاسو به حیرانه شئ چې څومره فالوورز له کومه شول، ځکه چې د همدې طریقې باندې ډېر زیات خلک فالو کوي، بیا एकदम تاسو ته فالوورز زیاتېږي او بیا تاسو کولی شئ چې خپل فالوورز همدې ځای نه بیرته انفالو کړئ. لکه د فرینډ ده که نه، زه فرینډ دغه کومه بیرته زما انفالو کېږي. ګورئ هلته ګورئ دغه فرینډ ته ګورئ، فرینډ کې دا زموږ دلته کسان بیرته کمیږي. کوشش وکړئ که چیرې تاسو بیرته انفالو کوئ کسان داسې کوئ، ګورئ هېڅ مشکل نه جوړوي خپل آی ډي ته. صحیح ده؟ ګورئ 11 شو، زه 100 ته راولم، تاسو ګورئ ښه بیرته انفالو کوئ. کوم چې تاسو فالو کړي تاسو فالو کړئ خو تاسو بیرته انفالو کوئ، پروا نه کوي، تاسو خو فالو کړی یاست که نه. صحیح ده دوستانو؟ ډېره اسانه طریقه ده، دې نه کار واخلئ او ستاسو فالوورز به زیاتېږي. که په یو هفته کې زما دومره آی ډي مخکې تللی ده تاسو هم کولی شئ چې دغه آی ډي تاسو هم مخکې کړئ او ډېره اسانه طریقه ده، ریل طریقه ده. ستاسو ویډیوګانې باندې به ویو زیات راځي او همداسې ویډیو باندې لیک هم ډېر راځي، کمنټ هم ډېر راځي، ستاسو ویډیو به فاریو ته ځي. ډېره اسانه طریقه ده. په دې طریقې سره تاسو خپل فالوورز ټیک ټاک فالوورز اضافه کولی شئ چې هر یو ټیک ټاک یې همداسې UK US A فرانس وي چې هر څه یې تاسو کولی شئ چې بیرته انفالو کړئ او بیرته فالو کړئ. ډېره اسانه طریقه وه، دې نه استفاده وکړئ. که چیرته زموږ یوټیوب نه سبسکرایب کړی همدا اوس سبسکرایب کړئ.